الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تیر درس مونږ ویلو فاینانشل اکاونټینګ کې چې د مونږ څه خبرې کړې وي. اول مونږ چې د مالی محاسبې د پوهېدو لپاره یو بیلګه کړې وه، هغه تاسو کولی شئ چې تیر درس ما ویلی و هغې کې تاسو وګورئ. د دې لینک کې به هم تاسو سره لینک به تاسو سره چې دی په ډسکرپشن کې میلاو شي. د محاسبې ځانګړتیاوې مونږ ویلې وي، د پیژندل شوي راکړې ورکړې او دغه شیان د هغې چې کوم دی آیډنټیفیکیشن او معیار مونږ ویلي. اوس راځو ریکارډینګ ته. په ریکارډینګ کې مونږ څه کوو؟ ریکارډینګ مونږ څه کې کوو؟ ریکارډینګ چې دی مونږ کوو په ژورنال. ژورنال داسې یو کتاب دی چې دا پرایمري کتاب دی ته مونږ وایو، پرایمري کتاب دی، او په دې کې ټول ټرانزیکشن، ټول راکړې ورکړې چې کله مونږ ثبت کوو دا په کرونالوجیکل آرډر کې ثبت کوو په کرونالوجیکل آرډر کې. یعنی کرونالوجیکل آرډر مطلب څه؟ chronological order key या मिसाल an order from accounting voucher that are prepared on the basis of source document. صحیح ده کنه؟ دا به ټول مونږ څه کوو په یو chronological order کې به مونږ دا څه کوو؟ ثبت کوو. څنګه به ثبت کوو؟ یعنی مثال ډیټ وایز به وي، یعنی په اول تاریخ چې څومره ټرانزیکشن کیږي هغه په اول تاریخ حساب کیږي، په دویم تاریخ کې چې څومره کیږي هغه په دویم تاریخ کې مونږ ورکوو، په دریم کې چې څومره کیږي هغه په دریم کې مونږ ورکوو، په څلورم کې چې په څلورم کې به مونږ ورکوو. صحیح ده کنه؟ دا په دې کې ثبت کوو، ریکارډ کوو. صحیح ده؟ دا ډیر زیات مهم دی او ان شاء الله زما به کوشش دی چې کله مونږ دا انټروډکشن ختم کو یو 15 ویډیوز به په دې باندې کوو، په انټروډکشن باندې شارټ ویډیوز به وي. د دې نه بعد به ان شاء الله بیا مونږ ژورنال شروع کوو. هغې ته ډیره ماده اوسئ. تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې په دې باندې پوه شئ مونږ چې کله ژورنال شروع کوو، ژورنال کې به بیا مونږ چې هیڅ هم نه وي، یو لس کوېسچنې یا مثال 15 کوېسچنې یا 8-9 داسې کوېسچنې به مونږ کوو، او چې دا کوېسچنې مونږ وکړي ان شاء الله العزیز امید دی چې تاسو به چې کله تاسو په هغې باندې پوه شئ بیا به ان شاء الله مخکې مونږ ځو. ښه، اوس راځو څه وایي؟ Journal is a book of primary book of original entry in which transaction are first recorded in order. ژورنال چې دی دا یو داسې کتاب دی، ابتدایي کتاب دی چې په دې کې مونږ اوریجنل انټري، هغه ټرانزیکشنې چې کوم بزنس وي او کوم مونیټري وي، پیسو پسې تړاو لري، کاروبار پسې تړاو لري، هغه ریکارډ کوو مونږه. صحیح ده؟ هغه مونږ ریکارډ کوو او همدغه شان که مثال پرسنل یوز دپاره وي، شخصي استعمال دپاره یو کسو هغه مونږ ریکارډ کوو په یو کرونالوجیکل آرډر کې، یو آرډر کې، یو ترتیبوار شکل. صحیح ده؟ مونږ ریکارډ کوو. او کوم چې ریکارډ کیږي د څه د وجې؟ بیس of source document. یعنی مثال څنګه بیس of source document څه ته وایي؟ source document دا دی چې مثال یو کس راځي کیشیر ته وایي، اونر وایي چې یاره تاسو لاړ شئ یو لس کمپیوټر د بزنس لپاره واخلئ او هر یو منیجر ته یو کمپیوټر ورکړئ. هغه چې کله ته دا کمپیوټر اخلي نو د کیشیر نه به پیسې اخلي، پیسې دلته ورکړي، هغوی یو واوچر درکوي، هغه واوچر نه به چې دی ته څه کې ریکارډینګ کې ټول ټرانزیکشن به ته څه کې ریکارډ کې. صحیح ده؟ نو دغه کوم واوچر چې دی یا کوم رسید دی، دغه رسید ستا سور ډاکومنټ ده. صحیح ده؟ ګوره دې ته مونږ څه ویلی شو؟ کیش میمو، انوایس، پرچیس، بیل ایکسیکټرا. صحیح ده؟ بیا دویم کې څه وایي؟ The general journal is the first page of accounting. جرنال چې دی که نه دا فرست پیج دی، اولنی پیج دی د څه؟ د اکاونټینګ، د محاسبې، چې په کوم کې مونږ ټول کاروباري ټرانزیکشنې چې دي، ټول معاملات چې دي دا ریکارډ کوو په څه کې؟ په یو ترتیبوار شکل کې، په کرونالوجیکل آرډر کې مونږ څه کوو؟ ریکارډ کوو. په پښتو کې مونږ څه لیکلي دي؟ عمومي ژورنال د محاسبې لومړی پړاو دی چیرې چې ټولې معاملې په اصل کې په تاریخي ترتیب کې ثبت کیږي. صحیح ده؟ اوس راځو د جورنال فارمیټ وایي چې جورنال فارمیټ څنګه ده؟ صحیح ده؟ دا فارمیټ آف جورنال ده. فارمیټ آف جورنال کې اول
تاسو دې ته سوچ کوئ د دې 15 کالم وي ګوره 1 2 3 4 5 دا ذهن کې کېږدوئ اکثریت په پیپر کې مرضي چې مثال journal has 3 column 4 column 5 column 6 column څومره کالم لري صحیح ده کنه objective type question کې دا راځي دویم دا دی چې ډیټ به تاسو ولیکئ صحیح ده په یو کالم کې بل کالم به چې دی موږ سره ډسکرپشن راځي بل به RF راشي بل به ډیبټ راشي بل به کریډټ راشي او ډیټ ویل هیر تاریخ به دې کې وي دلته تاریخ ولیکو دلته به ترانزیکشن لیکي کله چې کوم ترانزیکشن راځي ترانزیکشن به ته لیکي د هغې ډیټیل به دلته لیکي جرنل انټري ده صحیح ده څه ډیبټ شو څه کریډټ شول صحیح ده بیا به نریشن نه څه مطلب نریشن نه مطلب دا دی چې کوم ترانزیکشن ته وکړو د هغې یو شارټ انفارمیشن به ورکړي یو ساده معلومات به ورکړي یعنی مثال مونږ وایو چې احمد کمپیوټر یې د کاروبار دپاره واخیستې په 10,000 افغانۍ نغدو باندې نو ګوره نو دلته به ولیکلی شي چې کیش دلته به ولیکلی شي کمپیوټر موږ واخیسته دلته به ولیکلی شي په دې دویم لاین کې لږ په فاصله ورکړي د مخکې نه ګوره جرنال انټري ما لیکلی هم دې کې به تاسو ولیکئ چې مثال په دې ډاټ سره به ولیکئ مثال پرچیز په دې ډاټ سره به ولیکئ که څه کیش ځکه پیسې موږ نه لاړې صحیح شو د دې رول ریګولیشن به وروستو راځي دې ته به کیسه خفه کېږئ مه دلته به ریفرنس ولیکئ چې کوم به کوم ریفرنس دې څه دی ووچر نمبر یې څه دی صحیح ده او دې ته به ولیکئ ډیبټ او دلته به ولیکئ کریډټ مثال 10,000 ډیبټ شو 10,000 کریډټ شو او دلته به لاندې ولیکئ چې څه تاسو واخیستي دي ولیکئ چې مثال مونږ واخیسته کمپیوټر د افیس دپاره یو وړوکی معلومات به ولیکئ شاونډ انفارمیشن اباوټ ترانزیکشن راځو اوس طبقه بندۍ ته لیجر ته راځو تاسو د ټولو نه مخکې دې شکل ته وګورئ دې شکل ته تاسو وګورئ ګوره دې کې تاسو ته وایي کوم سور چې دی هغه سور ته ځي کوم چې شین دی شین ته ځي کوم چې مثال بل کلر کې دی هغه هر یو کلر خپل کلر ته ځي دې ته موږ ګروپ بندي وایو ویږي کنه اوس ګوره لیجر څه ته لیجر از ا بک اف اکاؤنٹ ان which we record all journalized transaction journalized entry and separate account یعنی جو لیجر دا یو داسې کتاب دی دې ته مونږ ټي بک هم ویلی شو ټي اکاؤنٹ ورته هم مونږ ویلی شو او جرنل لیجر چې دی دا یو داسې بک دی کله چې مونږ په جرنالایز انټرینې جرنل کې چې کوم انټرینې کوم ریکارډینګ مونږ کړی وي هغه ریکارډینګونه مونږ رالو سپریټ یعنی جلا هر یو اکاؤنٹ مونږ لیکو که مثال کیش دی نو دلته مونږ لیکو چې کیش اکاؤنٹ کیش اکاؤنٹ په ټول په همدې یو کتاب کې لیکل کېږي په دې یو صفحه کې دا یو چې کوم سټیټمنټ ده همدې کې به تاسو لیکئ همدغه شان کیش همدې کې ولیک کیش اکاؤنٹ کوم چې مثال لیکي احمد اکاؤنٹ د احمد به بیل جوړی ورته د علي به بیل جوړی د کاکړ به بیل جوړی د هر یو دپاره به همدغه شان اکاؤنٹ خو بیل به وي صحیح ده کنه سوی انټری اینڈ سپریټ اکاؤنٹ په هر یو انټری به چې دی په سپریټ جلا اکاؤنٹ کې جوړیږي لکه مثال سچ کیش اکاؤنٹ دا کیش اکاؤنٹ دی یا پرچیز اکاؤنٹ لکه څنګه چې دلته کیش اکاؤنٹ جوړ شو د پرچیز اکاؤنٹ لپاره هم دغه شان موږ بیل جوړو صحیح ده دا د حسابونو هغه کتاب دی په کوم کې مونږ ټول د ژورنال ثبت شوي مالي معاملات په جلا حساب کې ثبت کوو لکه د نغدو حسابونو او د پیرود حسابونو وغیره ګوره فارمیټ یې څه شی ده فارمیټ اف لیجر معنا ده چې د دې لیجر فارمیټ به څنګه وي لیجر فارمیټ به داسې وي لیجر فارمیټ دې ته موږ ټي شکل هم ویلی شو ګورئ دلته به تاسو ولیکئ ډیټ ډسکرپشن صحیح ده تفصیل جنرل فولیو یا مثال جے ایف مطلب دا جورنال کې چې په کوم ریفرنس باندې لیجر پروفایل ته موږ ال جی هم لیکل ال اف هم لیکلی شو صحیح ده په هغې باندې چې کوم ریکارډ شوی ده صحیح ده بدل طریقو اماونټ صحیح ده بیا دلته ډیټ ډسکرپشن جے ایف اماونټ ګوره دې ځای کې دا جدا شوی دی داسې وګوره دې ته موږ ټي شکل ځکه وایو چې دې ځای کې که تاسو یو لاین داسې کچ کړئ ګوره یو دا شو صحیح ده او د دې ځای نه تاسو دا والې داسې راشئ تر کوم ځای پورې تر دې ځای پورې نو ګوره دا موږ سره یو ټي اکاؤنٹ شو دې خوا ډیبټ دی او دې خوا څه دي
کریډټ دی. دا به په تفصیل سره دي ته به تاسو ټینشن نه اخلئ ښه. دا صرف انټروډکشن کې زه اوسه پورې لګیا یم چې مثال د مالي محاسبې انټروډکشن دی دا صحیح ده. دا اوس موږ په بنیادي طور باندې په بنیادي شکل باندې شروع کوو. کوشش کوئ د دې هر څه نه تاسو استفاده کوئ. که کوم کوېسچن لرئ سم ذهن کې په دماغ کې سسپیکشن راشي یا مثال شک راشي په یو شي باندې پوه نه شئ او یو جنرال ویډیو غواړئ چې موږ ته یو جنرال ویډیو که یو کین اسک می تاسو یو کین ټایپ ان کمنټس تاسو کمنټس کې لیکلی شئ صحیح ده. خو دا د موږ دپاره څه شی دی کلاسیفیکیشن. اوس خلاصه به څنګه کوو؟ خلاصه یې دا ده اټ سمرایز وی ویل فایند اوټ 3 اکاونټ. په خلاصه کې موږ 3 اکاونټ پیدا کوو. یو به ټرایل بیلانس دا دی چې موږ به بیلانس ګورو چې ډیبټ سایډ څومره شوی دی کریډټ سایډ څومره شوی دی په ټول ډیورینګ د ایئر کې یا ډیورینګ د منث کې یا ډیورینګ سیمستر یا ټرایمستر یعنی مثال په 3 میاشتو کې موږ پروجیکټ ته وګورو. په پروجیکټ کې چې د مثال موږ د پروجیکټ اخر کې موږ نو چې ټرای بیلانس څنګه ده موږ ډیبټ سایډ کریډټ سایډ دواړه سره برابر دي کنه دي. پروفیټ اند لاس مطلب دا چې موږ ګټه کړې د تاوان کړې. بیلانس شیټ زموږ بزنس پوزیشن څنګه دی موږ بزنس پوزیشن برابر دی کنه دی صحیح ده. په خلاصه کې موږ 3 حسابو څخه کار دی دا کال نه دی کار اخلو چې هغه پورته ذکر شوی دی همدغه دی صحیح ده. خلاصه کې موږ دا 3 اکاونټونه موږ جوړو او دا به راځي ان شاء الله کېدای شي په 2 سیمستر کې راشي. خو که تاسو چېرته ما سره د ویډیو تعقیب کړه نو کېدای شي چې ډېر زر راشي صحیح ده. ګوره دا پروسس اف اکاونټینګ دی. ګوره آیډنټیفیکیشن اف ټرانزیکشنز اینڈ ایونټس دی. ګوره میجرینګ دی ریکارډینګ دی کلاسیفاینګ دی سمرایزینګ پورې. نو موږ سمرایزینګ پورې راورسېدو. دې نه بعد موږ څه کوو انالایزینګ اینډ انټرپریټینګ او کمیونیکیشن لکه څنګه چې موږ مخکې ویلي وو صحیح ده. اوس راځو هغه انالایزینګ اینډ انټرپریټینګ رانغی خو انالایزینګ اینډ انټرپریټینګ کې دې شي ما نه دا سلایډ زیر شوي زه به تاسو دلته وایم. انالایزینګ اینډ انټرپریټینګ دا دی چې د دې چې خلاصه دې کله جوړه کړه بیا به دا ته تحلیل کوي چې څومره مثال چې ته به دا ټول تحلیل کې یو خلاصه دې جوړه کړه د خلاصې نه بعد به ته دا ټول تحلیل کې تحلیلي شکل کې بدلې کی چې مثال دومره د موږ مصارف شو دومره د موږ هر څه به بیا ولیکي انټرپریټینګ یو ریزلټ به ورکړي. ریزلټ به بیا کمیونیکیټ کې چا سره په اونر سره چې څوک مالک وي هغې سره به ته داسې کې کمیونیکیټ کې صحیح ده. صرف دلته راځو دا یو سلایډ وایو انشاءالله نور بیا د دې نه بعد یا زه هم دې کې به بس کو او انشاءالله په راتلونکي کلاس کې به موږ د مالي محاسبې پیژندنه وایو. دې کې به زه نور څه لږ اضافه کوم انشاءالله او تاسو ته به چې دی تر ډېره حده د استفاده وکړو. تاسو خپله مو لیدلی شي په سکرین یې درته لږ پرېښودو نو انشاءالله چې دا به تاسو ته ډېر په کار راشي. الله مو خوشحاله آباده لره. ډېره زیاته مننه. زموږ د چینل سره سبسکرایب کړئ او نور ملګرو سره هم شیر کړئ. الله مو خوشحاله لره. السلام علیکم ورحمت الله.